د بلخ ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست د ملګرو ملتونو سازمان په مالي ملاتړ له 670 راستنیدونکو او داخلي بې ځایه شویو کورنیو سره نغدي مرسته ترسره کړه. د یاد ریاست د رئیس په وینا په دې پروسه کې به هرې مستحقې کورنۍ ته چې له وړاندې سرویس شوي وي 14,100 افغانۍ نغدي مرسته ورکول شي. په بلخ ولایت کې زمستاني کومکو په نامه باندې په ټوله بلخ ولایت کې په مختلفو ولسوالیو او نواحیو کې زمستاني کومکونه توزیع درلودله چې د دفتر د یونیسیار له طرفه او 670 کورنۍ دپاره هم توزیع درلودله چې اوس هم علني توزیع 2 ورځې 3 ورځې به توزیع ادامه لري. هر نفر پر سر باندې موږ ورته 14,100 روپۍ ورته ورکړي چې د زمستاني کومکو دپاره ده او موږ تاسې وینو چې ژمی هم را روان ده. د دې ژمي دپاره دی ځان دپاره چې البسه اخي او دغه رقم د سوخت شی اخي دې دپاره موږ تهیه کړي دي. ورته دغه راز د یادو نغدي مرستې ترلاسه کوونکي چې د بلخ ولایت له بېلابېلو سیمو څخه مزار شریف ښار ته راغلي دي د ملي او نړیوالو بنسټونو له دوامداره مرستو څخه منندوی دي او د ژمي په ساړه موسم کې د اړمنو کسانو لاسنیوی او ملاتړ یو غوره او انساني عمل بولي. ولسوالی قیصار هستم، ولایت فاریاب. 6 سال میشه مهاجرین از پشت میدان کمپ مهاجرین میشینم. چیزی نیست، خاطر گذران در شهر آمدیم یا غریبی کنم. در غریبی هم چاره ای نشد. 11 نفوس هستم فضل خداوند. مشکلات زندگی روزگار نمیگه پاس از دست در بدری نمیتور غریبی کار و غریبی نبود. اون منطقه در منطقه آمدیم یک دست ما در کار و غریبی بانشا گفته آمدیم 14,100 دار کمک کنه. ان شاء الله آینده من مقصد غریبان نمیت کمک کنه بسیار خوشحال میشم. آمدیم 10 سر نفوس هستیم از حساب نفوس. چاره ما میرسیدیم دو ماه یک ماه چاره ما میشه. د شته شمیرو په اساس د روان کال له پیله تر اوسه شاوخوا 2000 تنه له ګاونډیو هیوادونو څخه بلخ ولایت ته راستنه شوي او اسلامي امارت هڅه کوي څو د ملي او نړیوالو بنسټونو په همکارۍ د هغوی د لاسنیوي په برخه کې اړین ګامونه پورته کړي.